شروع بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې ډله چې جوړ به یاست، موږ تاسو ډاکټر صاحبانو انوایرمنټل ډیزیز وایو نه، انوایرمنټل او نیوټریشنل ډیزیز نه. د دې جملې څخه انوایرمنټل کومې پیښې چې وي، مثلا ایر پولوشن او مثلا انوایرمنټل کیمیکلز او یا ریډیشن او چې هغه کوم مشکلات جوړول، هغه موږ تاسو وایو. صحیح. نن به د خیره څه شی وایو، اخري برخه چې د نیوټریشن په یاد مې ما تاسو ته ویل چې په پای کې به نیوټریشن وایو. نن به نیوټریشن چې نه وي برخه د همدا به شروع کوو. نیوټریشن خپل به ور چې څه وایي، تغذیه یا په بل عبارت اول به موږ تاسو په سر کې دا وایي چې اول تغذیه څه ده، بیا به وایي چې مثلا د تغذیه ناروغي کومې ناروغي دي او یا د کومې داسې ناروغي شته چې د تغذیه سره مستقیم تړاو لري. نو راځي نیوټریشنل ډیزیز باندې ان شاء الله موږ تاسو نن بحث کوو. نیوټریشنل ډیزیز مخکې له دې چې زه په دې باندې خبرې وکړم، اول غواړم دا تغذیه باندې خبرې وکړم. ډاکټر صاحبانو موږ تاسو ژوندي موجودات یو، د نورو حیواناتو په ډول سره انسانان هم تغذیه ته ضرورت لري، او تغذیه چې موږ تاسو یې خورو او یا یې چښو یا مثلا ورته ضرورت لرو، دا په مختلفو طریقو سره موږ تاسو تر بدن پورې ځان رسوي او یا هم له مختلفو شیانو څخه جوړ شوي دي. دا غذایي مواد چې موږ تاسو یې خورو، چې اکثره برخه د غذایي موادو ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسو یې خورو، هغه له څه څخه جوړ وي؟ له دریو شیانو څخه. تقریبا اکثریت غټه برخه یې لکه کاربوهایدریت، پروټینز او شحمیات. موږ تاسو غذایي مواد له دې څخه جوړ وي. غذایي رژیم طبعا موږ له دې څخه برابرو. د دې ترڅنګ په غذایي موادو کې ځینې نور شیان هم موږ تاسو ضرورت لرو چې باید وایو او بیا یې وخورو، چې هغه دي مثلا لکه منرالونه، ویټامینونه او اوبه. صحیح. دغه منرالونه، ویټامینونه او اوبه ته هم ورسره ضرورت لرو. دغه ته ټولو ته په مجموع کې څه شی وایي؟ تغذیه یا نیوټریشن. نیوټریشن د څه لپاره خوړل کېږي؟ تر څو زموږ تاسې بدن له هغه څخه انرژي لاسته راوړي او یا هم زموږ تاسې د بدن ځینې نارمل جوړښتونه ورڅخه جوړ سي. داسې ده که نه ده ډاکټر صاحبانو؟ صحیح. اول مخکې له دې چې په تغذیوي ناروغۍ باندې خبرې وکړو، راځئ یو انرژي وپېژنو. انرژي څه ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ انرژي اصل کې هغه حیاتي مالیکولونه دي چې زموږ تاسې بدن او په خاص توګه سره بدن کې غړي، سیستمونه او حجرات او انساج له یوې څخه استفاده کوي او خپل ورځني او یا خپل ورسپارل شوي کارونه د هغوی په موجودیت کې پای ته رسوي. په خاص توګه سره د انرژي مالیکول چې تر ټولو فعاله مالیکول ده او له هغو څخه زموږ تاسې بدن د څه شي په ډول سره کار کوي، مثلا لکه د تیلو په ډول سره استفاده ورڅخه کوي، هغه کوم مالیکول ده؟ ATP، اډینوسین ټرای فاسفیټ، چې هغه وړي اډینوسین ډای فاسفیټ او یا هم اډینوسین مونو فاسفیټ. همدارنګه GTP ډاکټر صاحبانو، ګوانوسین ټرای فاسفیټ، هغه هم GTP ته وړي. دا د اصلي یعنې دا معنی چې مالیکولونه د اډینوسین دي چې په هغو کې درې فاسفیټ، یعنې دا معنی چې په هر شي دا فاسفیټ چې د دې څخه جلا کېږي په هر شي باندې چې مشلیږي په هر مالیکول کې، هغه تقریبا متحرک کېږي، په حرکت کې راځي. همدغه انرژي ده چې تقریبا له ټول نیوټریشن څخه په پای کې لاسته راځي. همداسې ده که نه ده ډاکټر صاحبانو؟ بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې د یو انسان د ورځني د فعالیت یا د ورځني فعالیت لپاره چې کومه انرژي مصرفېږي، هغه پر څه شي اندازه کېږي ډاکټر صاحبانو؟ په کیلو کالوري باندې. کیلو کالوري پر ډے باندې اندازه کېږي. صحیح. کیلو کالوري پر ډے باندې اندازه کېږي. یعنې مطلب دا ده چې انسان نارینه څونه انرژي ته ضرورت لري، ښځینه څونه انرژي ته ضرورت لري، کوچنیان څونه انرژي ته ضرورت لري، غټان څونه انرژي ته ضرورت لري. صحیح. کارګر څونه انرژي ته ضرورت لري، هغه چې مثلا ډېر درانه ثقیل کارونه نه کوي، دا څونه انرژي ته ضرورت لري. خو په هر صورت د دې لپاره دوه فارمولې خلکو کشف کړي دي چې یو د ډاکټر صاحبانو د نارینه لپاره او بل د ښځینه‌و لپاره. یو نارینه په ورځني ډول سره تقریبا 900 پلس لس W انرژي ته ضرورت لري. صحیح ده؟ څو یو نارینه ډاکټر صاحبانو له څو انرژي ته؟ 900. صحیح. 900 پلس W نه؟ لس W انرژي ته ضرورت لري. صحیح. او په داسې حال کې چې یوه ښځه یا فیمل تقریبا 900 پلس وبخښئ صحیح. دومره انرژي ته ضرورت لري. مطلب دا ده ډاکټر صاحبانو دلته دغه ډبلیو د چی څخه اخیستل د ویټ څخه، د یو وزن مستقیما متناسب ده
W څه ته وایي؟ ویټ. اوس مثلا مثال ورکوو، تاسې راځئ د ډاکټر صاحب اخترګل څخه یې شروع کړو چې دی نارینه ده او دی څونه انرژي ته ضرورت لري. صحیح ده؟ د ډاکټر صاحب اخترګل راخلو. فرض کړئ چې ډاکټر صاحب اخترګل باید څونه انرژي په ورځ کې واخلي پلس وزن دې څونه ده ډاکټر صاحب؟ 4 اتیا ډېر نه 4 اتیا کېجي دا په کېجي باندې ښوول کېږي ډاکټر صاحبانو. دغه اوس تاسې دغه لس په اتیا کې اول ضرب کړئ 4 اتیا کې هر څونه چې راغلل هغه له 900 سره جمع کړئ. هغه هر څونه محصول چې راغی هغه په اصل کې د ډاکټر صاحب اخترګل ورځنی د انرژي ضرورت ده. ډاکټر صاحب ستاسو وزن څومره ده؟ دغه ډاکټر صاحب چې ده مثلا تقریبا 900 ډاکټر صاحب ستاسو 45 ډېر لږ نه ده؟ 45 خو نن سبا یو غټ چرګ وي ډېر کم ثابت بیا دی اوور ویټ ده، تاسو انډر ویټ یاست. ښه په هر صورت دا بیا د دغه د مثلا اووه اول په دې کې 45 کې ضربېږي بیا له 900 سره جمع کېږي. اول خو ملټیپلای کېږي نه؟ د ریاضي قوانین خو په یاد دي که ختم شول؟ یا په یاد دي استاد. صحیح ده چې په یاد مې نو دغه چې هر څونه محصول یې راغی همدا ډاکټر صاحب 1015 هر څو 1015 سره د 900 جمع دغه دې ټول جمع کړل. ښه نو دا تقریبا څو ته ضرورت لري؟ 1015 کیلو کالوري ته دا به ډېر سي وسړی 15 سره د یو جمع سره وده غونه راځي. اول دې ضرب کړل بیا دې ورسره جمع. صحیح ته دغه انرژي ته ضرورت پر ډے. صحیح دا په یاد لرئ. بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو، ځینې خلک دي چې دغه مثلا دغه ورځولي کارونه چې کوي صحیح دا هر څونه محصول چې موږ ته لاسه اوس ځینې کسان دي ډېر فعاله دي، ځینې لږ فعاله دي او ځینې په اوسط توګه سره ګزرشن یا فزیکي فعالیت کوي. هغه کسان چې ډېر فعاله دي دغه یو ثابت عادتونه موږ ته چې لرو چې هغه بیا پکې ضربوو. هغه کسان چې ډاکټر صاحبانو چې دلته به زه هم دا فارموله لیکل سوي هم وي او دا دی ډاکټر صاحبانو هغه چې لږ فعاله دي نو دغه عادت په څو کې ضربوو ډاکټر صاحبانو؟ 1.2 کې ضربوو. هغه چې په متوسط توګه سره کار کوي هغه بیا په څو 1.4 کې ضربوو او هغه چې ډېر کار کوي 1.3 کې. څه شی دغه ثابت عادت چې موږ ته لاسته راغی دغه په 1 کې ضربوو. صحیح د میل او فیمل دواړه یو شان. هغه ښځې چې ډېر کار کوي په دغه ثابت عادت کې ضرب کوي مستقیما بیا ټوله هغه انرژي تاسې ته لاسته راکوي چې تاسې ورته ضرورت لرئ. دا په یاد لرئ. صحیح ده؟ دغه اوس چې دلته موږ تاسې لاسته راوړه خو د میل او د فیمل ځان ته مثلا 900 جمع و ضرب د 45 ستاسو لپاره اول دغه ضربوو چې هر څونه محصول راغی بیا له دا ورسره جمع کوو تقریبا 1015 کیلو کالوري. نو دا 1015 کیلو کالوري کله که تا یو ډېر غټ کار کوو ته خو نو غټ کار میلچې کار نه کوي نه په اوسط توګه چې ته ډېره اوس غلیدو تقریبا په اوسط توګه سره بیا له پیغورس په څو کې ضربوو دغه 1.4 کې ضربوو او تاسې هر څونه انرژي لاسته راغله ته باید یو غونې انرژي لاسته مطلب څه شي که چېرته یو څوک ډېره انرژي اخلي لږ مصرفوي نو هغه کسان به سره کم کېږي چې اغېږي او هغه چې ډېره مصرفوي لږ اخلي هغه بیا سره کم کېږي ډنګرېږي. همداسې ده که نه ده ډاکټر صاحبانو؟ صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هغه خلک چې ډېره انرژي اخلي لږ مصرفوي چې اغېږي، هغه چې ډېره مصرفوي لږ اخلي هغه ډنګرېږي مصرفوي. نو دغه یو انډول پکار ده. همداسې ده که نه ده؟ ګورئ دا نن ډېر مهم درس ده، ډېر مهم درس ده. موږ تاسې په ژوند پسې تړلی درس ته چې باید موږ ته یو بله خبره ډاکټر صاحبان موږ تاسې یو بل هم د فزیولوژي له نظره پېښ کړو. یو فارموله ده چې هغه ته BMR وایي. BMR بیسل میټابولیک ریټ. دې څه مطلب ده؟ یعنې دا معنا چې زموږ تاسې بدن په جنیټیکي ډول سره داسې جوړ ده چې دومره انرژي به اخلي البته د اډلټ دومره انرژي به اخلي څومره چې مصرفي شي. که چېرته تر اندازې ډېره تا خوړلې وه له هغو څخه به دومره جذبېږي څومره چې ورته ضرورت ده په بدن کې اضافه یې ټوله د غایطه موادو سره یو ځای خارجي شي د بدن څخه. دې ته څه وایي؟ BMR بیسل میټابولیک ریټ.
صحیح ده. هغه کسان چې بیمارې پاله وي هغه هېڅکله نه چاغېږي. که څونه غوښې وریجې وخوري دی به ابغونه پاتې وي. خو که بیمار کې جنټیکي ډول ستونزې وي هغه که له هر څونه مواد خوري هغه بیا ټوله جذبې شي. صحیح. نو هغه کسان بیا ډېر چاغېږي. دا په یاد لرئ. صحیح. دوم ډاکټر صاحبانو په پروټینونو باندې خبرې کوو. انرژي خو ټوله وپېژندله انشاءالله. انرژي څه شی ده او انرژي څونه موږ تاسې ورته ضرورت لرو په ورځني ډول سره، څونه انرژي ته ضرورت لرو، کوم فارمولې د نارینه‌وو دپاره وي، کومې فارمولې د ښځو دپاره وي، او که چېرته څوک لږ فعاله وي ډېر فعاله وي او یا په متوسط توګه سره کار کوي نو څونه انرژي باید د ورځې واخلي. دا موږ کالکولیټ کړل او ځانونه موږ باندې پوه کړو. اوس راځو ډاکټر صاحبانو پروټینونو ته. پروټینونه مې ځکه اول راوستي دي چې پروټینونه ډېر د انرژي له نظره او هم زموږ تاسې د بدن د ساختمان له نظره ډېر زیات اهمیت لري. پروټینونه زیات اهمیت لري ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. پروټینونه چې دي ډاکټر صاحبانو په یاد لرئ چې زموږ تاسې په بدن کې اکثره پروټینونه جوړیږي او ځینې بیا موږ د غذایي موادو سره اخلو. صحیح. پروټینونه زموږ د بدن په جوړښتونو کې ډېر مهم رول لري. د عضلاتو په جوړښت کې رول لري ډاکټر صاحبانو. انزایمونه مختلف له پروټینونو څخه جوړیږي، هارمونونه له دوی څخه جوړیږي، یعنې ځینې ساختماني دي، ځینې وظیفوي دي او مثلا مختلفې دندې لري زموږ تاسې په بدن کې. ځینې فایبرونه جوړوي، ځینې مثلا بې شکله مواد جوړوي، بیا بې شکله جوړښتونه جوړوي، ځینې له کاربوهایدرېټ سره یو ځای کېږي، ځینې له شامیاتو سره یو ځای. خو پروټینونه چې هغو ته لیپو پروټین او یا هم ګلیکو پروټین هم دغه نومونه بیا ورته یادول کېږي. دغه ټول پروټینونه چې دي ډاکټر صاحبانو دغه اکثریت برخه یې موږ تاسې په بدن کې دننه خوشبختانه جوړوو او اکثریت چې وي موږ له غذایي مواد سره اخلو. پروټینونه چې دي ډاکټر صاحبانو لکه دیوال له خښتو څخه جوړ د پروټینونه هم دغسې خښتې لري. پروټینونه له چی څخه جوړ دي؟ له خښتو څخه. د هرې خښتې ته چې شی وایي یو امینو اسید وایي. یعنې د پروټینو ساختماني وظیفوي واحدونه د چی په نامه یادېږي؟ امینو اسیډز. دا د امینو اسیډونو څخه جوړ شوي. 20 ډوله امینو اسیډونه دي زموږ تاسې په بدن کې چې له هغې جملې څخه یې تقریبا 11 چې دي اسینشل دي، نه اسینشل دي وبخښئ چې هغه زموږ بدن کې دننه جوړېږي، او 9 دي اسینشل چې هغه باید موږ په غذایي موادو کې واخلو. کله چې موږ غذایي موادو کې پروټین اخلو، پروټینونه په نباتي غذاګانو کې شته، په حیواني غذاګانو کې شته، په مختلفو شیانو کې شته. دا چې موږ اخلو ډاکټر صاحبانو دا یو پولي پیپټاید په شکل سره زموږ تاسې بدن ته داخلي شي. او پروټینونه چې معدې ته ځي، په معده کې یو انزایم دی چې هغه په پروټینونو باندې تاثیر کوي او ماته یو انزایم ته څه وایي؟ پیپسین. دا په څه شي کې اړوي ډاکټر صاحبانو؟ دا پولي پیپټایډونه په پیپټایډو کې اړوي او دا پیپټایډونه بیا بالاخره د پانکریاټیک د انزایمونو لکه ټریپسین او کیموټریپسین تر تاثیر لاندې اړوي ډاکټر صاحبانو. چې شته اړوي؟ امینو اسیډونو ته. او دغه امینو اسیډونه بیا بالاخره جذبېږي، دوراني سیستم ته لاره پیدا کوي او بالاخره زموږ تاسې په بدن کې توزیع کېږي او په ټولو حجراتو کې له یوه څخه د بریکس یعنې خښتو په ډول سره کار اخیستل کېږي تر څو نور پروټینونه ورڅخه جوړ شي. په دې خو موږ تاسې ټول پوهېږو، ګورئ هسې یو تکرار و نه. هغه 10 یا هم 9 اسینشل امینو اسیډونه چې باید په غذایي موادو کې واخیستل شي په ورځني توګه سره هغه به عبارت وي له څه څخه؟ هسټیډین، ایزولیوسین، لیوسین، لایسین، میتیونین، سیسټین، فینایلالانین یا هم تایروسین، تیونین، ټریپټوفان اند والین. دغه چې دي هغه 9 جملې څخه هغه 9 امینو اسیډونه دي چې دا باید هره ورځ په ورځني ډول سره په غذایي موادو کې واخیستل شي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ تقریبا ډاکټر صاحبانو که زموږ تاسې په بدن کې 1 ګرام پروټینونه وسوځېږي د انرژي د تولید د منظور په اساس، په بدن کې که 1 ګرام مصرف شي د انرژي د تولید لپاره تقریبا 4 کیلو کالوري انرژي ورڅخه لاسته راځي. 4 کیلو کالوري انرژي ورڅخه لاسته راځي. صحیح ده؟ او عموما ډاکټر صاحبانو اکثره وخت پروټینونه په اسانه سره د انرژي تولید لپاره زموږ تاسې بدن کې نه مصرفېږي، بلکې موږ تاسې پوهېږو چې هغه پروټینونه چې په بدن کې دي هغه تقریبا وروستي سټیپ ته ساتل شوي دي. په اول سټیپ کې څه شی مصرفېږي؟ کاربوهایدرېټ څخه. د موږ تاسې د غذایي موادو په دغه کې البته ډاکټر صاحبانو که چېرته ډېره پروټیني نه وي غذایي مواد مو دغه رینډم غذایي مواد چې موږ تاسې هره ورځ خورو تقریبا 10 تر 20% یا له 15 تر 20% کېدای شي پروټینونه پکې غذایي موادو کې ولري وجود ولري. صحیح ده؟ خو هغه خلک چې غذایي رژیم یې نیولی هغه بیا پروټینونه موږ ورته وایي چې زیات اخله
او شحمیات او کاربوهایدریت لږ اخلي صحیح چې غذایي رژیم دپاره دا بیا لرئ. بل څه شی دی ډاکټر صاحبانو؟ فټ او دا پروټینونه زموږ د بدن تقریبا زیاته برخه هم پورې جوړوي صحیح. بل فټ دی. فټ به څه شي دی؟ فټ یعنی شحمیات. شحمیات ډاکټر صاحبانو زموږ تاسو په بدن کې وجود لري او د بدن مهم غړي شحمیات په واسطه باندې احاطه شوي دي یا سپورټ ورکړل شوی ده او یا هم د ذخیره شوي انرژي په ډول سره زموږ تاسو په بدن کې وجود لري. ځینې غړي دي چې یوازې له شحمي نسج څخه جوړ دي، هغوی ته موږ اډیپوز ټیشو وایو. د موږ تاسو په بدن کې د اډیپوز ټیشو توزیع په مختلفو ځایونو کې د خو زیاته برخه چې ده ډاکټر صاحبانو هغه په ګریټر او لیټر او منټم کې ده، سب کیوټانس اډیپوز ټیشو کې ده او یا هم تر ځینې غړو چاپیره دي، مثلا لکه تر کډنې چاپیره او تر ځینې نورو غړو دي واز کې په ډول سره یو ته یو سپورټ ورکړی ده ځینې غړو ته صحیح. اصلي شحمیات په اډیپوسایډ څخه جوړ شوي، بخښش دی د اډیپوز ټیشو څخه جوړ شوي دي او اډیپوز ټیشو بل څه څخه جوړ شوي دي؟ اډیپوسایډ. اډیپوسایډ خپله کنیکټیو حجرات دي، کنیکټیو ټیشو سیل دي چې هغه دغه سې جوړ دي چې په خپل ځان کې شحمیاتو ته ځای ورکوي، ذخیره کوي صحیح ده. جوړښت یې همدغسته، په دې خاطر همدغه نوم ورباندې ایښودل شوی دی اډیپوسایډ. هغه شحمیات چې زموږ تاسو په بدن کې پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو مختلف شحمي اسیډونو څخه جوړیږي په خاص توګه سره لکه لینولونیک اسید او یا هم لینولیک اسید ډاکټر صاحبانو یا هم ارشادونیک اسید. دغه هغه عمده پټي اسیدونه دي چې زموږ تاسو په بدن کې لیدل کېږي او یا هم د انرژي د تولید په منظور هم د دې څخه استفاده کوي. بل ډاکټر صاحبانو موږ چې غذایي مواد خورو تقریبا 15% یې له شحمیاتو څخه تشکیلیږي چې په غوړو کې اثر کوو اکثره شیان او یا غوړي ورچو. تقریبا موږ ته غذایي رژیم کې یا غذایي مواد په 15% یې شحمیات دي. شحمیات ډاکټر صاحبانو پر دوه ډوله دي، یو چې دي سچوریټډ پټ دي، بل انسچوریټډ یا مشبوع غیر مشبوع. مشبوع پټ چې دي هغه ډیره زیاته انرژي لري نسبت به غیر مشبوع شحمیاتو ته، خو مشبوع پټ چې دي هغه په خپل ترکیب کې زیات کولیسټرول لري، خطرناک دي نسبت به غیر مشبوع. غیر مشبوع پټ چې دي هغه اکثره نباتي منشأ لري او مشبوع چې وي هغه اکثره حیواني وي، لکه سپینې غوښې، وازګې او دغه شیان چې موږ تاسې خورو مومو داسې نور د غوایي غوړي د غوایي دغه شیان چې دي په دغو کې څه وي اکثره وخت پټي اسیډونه وي. کوم پټي اسیډونه ډاکټر صاحب؟ مشبوع پکې وي. نو موږ تاسې په غذایي رژیم کې باید ډېر زیات ځای چیش ته ورته ورکړو؟ غیر مشبوع پټي اسیډونو ته ورته ورکړو. غیر مشبوع ولو که چې د دې د انرژي د تولید تقریبا اندازه تر مشبوع کمه ده، خو بیا هم زموږ تاسې د بدن مختلفې ناروغۍ دي چې د مشبوع شحمیاتو په استعمالولو سره رامنځته کېږي، لکه اتیروسکلیروس او داسې نورې، د هغو مخه به ونیولې وي. یا په بل عبارت کوشش وکړئ چې د ویلو غوړو څخه استفاده وکړئ او داسې غوړو څخه استفاده وکړئ چې هغه مشبوع پټي اسیډونه نه لري، غیر مشبوع وي. غیر مشبوع پټ څخه یا هم انسچوریټډ پټ څخه کوشش وکړئ چې په غذایي رژیم کې موږ تاسې د غذایي رژیم د سچوریټډ پټ اندازه باید ډاکټر صاحبانو تر 10% کمه وي او د انسچوریټډ پټ باید زیاته وي. د غذایي رژیم زیاته برخه باید همداسې ډاکټر صاحبانو شحمي اسیدونه چې دي نسبت و کاربوهایدریت او نسبت و پروټینونو ته زیاته انرژي ورڅخه لاسته راځي. که 1 ګرام شحمیات زموږ تاسې په بدن کې وسوځېږي د انرژي د تولید په منظور تقریبا 9 کیلو کالوري انرژي ورڅخه لاسته راځي. که 1 ګرام بیا یې تکراروم، که 1 ګرام پروټین وسوځېږي 4 کیلو کالوري انرژي ورڅخه لاسته راځي، خو که 1 ګرام شحمیات وسوځېږي 9 کیلو او که 1 ګرام کاربوهایدریت وسوځېږي کاربوهایدریت څخه هم 4 کیلو کالوري. نو تر دواړو ګوري دغه څخه ډېره انرژي ورڅخه لاسته راځي. صحیح. څلورم شی دی ډاکټر صاحبانو کاربوهایدریت نیوټریشن، یعنې زه تاسو ته نارمل نیوټریشن وایم. ګورئ یا تر اوسه موږ تاسې دغه نه وایو ناروغیانې. صحیح. څلورم چې دی هغه کاربوهایدریت دی. کاربوهایدریت هم زموږ تاسې د غذایي موادو اکثریت برخه جوړوي. خواږه شیان موږ تاسې د ورځې سهار څخه راکښېنو تر ماښامه پورې ډېر زیات کاربوهایدریت خورو او کاربوهایدریت ډېره اسانه ده چې زموږ تاسې په بدن کې وسوځېږي او یا هم د انرژي د تولید په منظور له کاربوهایدریت څخه ډېره زیاته ګټه اخیسته کېږي. کاربوهایدریت خپله نارمل سویه لري، په خاص توګه سره په حجراتو کې هم دننه او په وینه کې هم دننه. که چېرته په حجراتو کې اندازه زیاتېږي هغوی ته موږ ته څه وایي ګلیکوجن سټوریج ډیزیز تاسو ته ویلي وو چې صحیح ده. او که چېرته په وینه کې سویه زیاتېږي دې ته څه وایي هایپرګلیسیمیا، که کمیږي هایپوګلیسیمیا. دا یو نارمل رینج لري. نارمل رینج د کاربوهایدریتو په خاص توګه سره د ګلوکوز په وینه کې چې ده هغه په لوږه کې تقریبا له 80 څخه تر 110
ملي ګرام پر ډیسیلیټر زیاته شوې اندازه شوې که زیاتېږي تر دې هغه هایپرګلاسیمیا ده او که کمیږي هایپوګلاسیمیا ده. هایپوګلاسیمیا د دې د نارمل رینج د ساتلو لپاره یو انزایم بخشش یو هورمون ده چې زموږ د بدن په پانکریاس بیټا حجراتو کې جوړیږي هغه ته انسولین وایي. انسولین دا وظیفه لري چې دغه نارمل رینج د ګلوکوز وساتي. صحیح؟ خو ګلوکوز په اصل کې زموږ په بدن کې تقریبا د اکثریت حجراتو په داخل کې په مایتوکاندریا کې سوځي او څه شي څخه لاسته راځي؟ انرژي. څه دی ویل؟ څه خو به دې ویل نه؟ په انرژي ورڅخه لاسته راځي. صحیح؟ ښه په هر صورت نو خبره دا ده ځینې غړي بیا دي ډاکټر صاحبانو چې هغه بیا خاص توګه سره ډېر حساس دي لکه د کاربوهایډریټو لپاره چې یعنې اکثره انرژي مستقیمه له یوه څخه لاسته راوړي لکه برین او آر بي سي. صحیح؟ برین اکثره خپله انرژي له چی څخه لاسته راوړي؟ له ګلوکوز څخه او آر بي سیانې هم مستقیمه له ګلوکوز څخه ځکه آر بي سیانې په خپل ترکیب کې بیا مایتوکاندریان لري هغه مستقیما موږ تاسو پوهېږو د ګلوکوز 6 فاسفیټیز ډیهایدروجینیز په طریقه سره له ګلوکوز څخه انرژي لاسته راوړي او لکټیک اسید پکې جوړیږي. په دې خاطر د آر بي سیانو مابین چې وي موږ تاسو ګورو هغه اسیډیک وي نه تیزابي وي. ښه په هر صورت هغې باندې انشاء الله په خپل ځای کې بیا خبرې کوو. زموږ تاسو د غذایي رژیم تقریبا تر 50% برخه یا هم تر یوه زیاته برخه له کاربوهایډریټ څخه جوړه ده. نو خپله فکر وکړئ 50% کاربوهایډریټ 15% شحمیات دا څو تقریبا 90% کېږي نه او یوازې 10 یا تر 15 یا 14% پروټینونه د غذایي رژیم موږ تاسو تقریبا 100% پرسو دا چې موږ تاسو نارمل نیوټریشن اخلو په همدغه ترتیب سره ډاکټر صاحبانو صحیح ده. او 1 ګرام کاربوهایډریټ چې سوځېږي 4 کیلو کالوري انرژي ورڅخه لاسته راځي. صحیح؟ بل ډاکټر صاحبانو چې دي ویټامینونه دي. ویټامینونه هم د موږ تاسو د غذایي رژیم عمده برخه جوړوي. ویټامینونه پر دوه ډوله دي. یو لیپید سولوبل دي شحمیاتو کې منحل لکه اډیک، ویټامین ډي، ویټامین ای، ویټامین کا او ویټامین ای. اډیک په نوم باندې صحیح ده؟ دا څلور ویټامینونه د شحمیاتو کې منحل دي او بل چې دي واټر سولوبل دي په اوبو کې منحل لکه ویټامین B1، ویټامین B2، ویټامین B3 او ویټامین B5. صحیح ده؟ یا هم دې ته بنزونیک اسید هم وایي، ویټامین B6 یا پیروډکسین چې ورته وایي. صحیح ده؟ پولیک یا پولیک اسید، ویټامین B12 یا سویانو کوبالامین، کولین، بایوټین اینډ فلاونایډ. دغه چې دي هغه ویټامینونه دي ډاکټر صاحبانو چې زموږ تاسې په ورځني ژوند کې دغو ته ډېر زیات ضرورت شته چې باید زموږ تاسې په غذایي رژیم کې دا شامل وي. په ورځني غذا کې که نه وي خو تقریبا په هفتهیي غذا کې اکثره ډېر ضرورت دی چې ځینې په ورځني ډول سره موږ تاسې ډېر ضرورت لرو دا به د خیره هر یوې ځان ته ځانته وایو. ځینې دي بیا چې په میاشت کې په 2 میاشتو کې ماته یې ورې واخلو هغه کافي دي. که ویټامینونه هم کمیږي ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په مختلفو ستونزو باندې اخته کېږو. د ویټامین ډیفیشنسي مختلف مثلا لکه د ویټامین A ډیفیشنسي موږ تاسې شبکوري باندې اخته کوي یا نایټ بلایندنس ورته وایي. همداسې لکه د ویټامین D ډیفیشنسي بیا موږ تاسې پر څه شي باندې اخته کوي؟ اوسټیومالیشیا په لویانو کې او په کوچنیانو کې ریکټس. مختلف ویټامینونه دي چې کمښت یې مختلف اوس د ویټامین C کمښت سکروی، ویټامین B1 کمښت څوک ورته ویلی شي؟ بیری نه؟ بیری مو ویل. دغسې مختلف ویټامینونه دي چې کمښت یې په زموږ تاسې په بدن کې مختلفې ناروغیانې رامنځته کوي. صحیح ده؟ ډرای بیری، ویټ بیری دا به خیر هر یو درته وایم داسې نه پرېږدم. صحیح؟ هر یو به یې وایي انشاءالله. صحیح؟ ښه بل شپږم چې دي ډاکټر صاحبانو منرالز دي. منرالونه هم زموږ تاسې په غذایي رژیم کې شامل دي او د غذایي رژیم عمده برخه دا هم تشکیلوي. هغه منرالونه چې موږ تاسې ورته ضرورت لرو په ورځني ژوند کې صحیح هغه تقریبا خو بیرته تاسې متوجه یاست دغه اکثره شیان چې پورته موږ یاد کړل اکثره یې عضوي وو. منرالونه چې دي دا بیا غیر عضوي برخه ده. صحیح؟ غیر عضوي برخه ده. نه که منرالونه مختلف منرالونه دي چې زموږ تاسې بدن کې ورته زیات ضرورت وي لکه مثلا ډاکټر صاحبانو آیرن، کلشیم، فاسفیټ. صحیح ده؟ او ځینې الیمنټس ځینې عناصر لکه مثلا زنک دي، کاپر دي، سیلینیم دي، ایوډین دي، کلورین دي ډاکټر صاحبانو، سوډیم ده، پوتاشیم، مګنیشیم، منګانیز، کوبالت او
مایلوبډینم چې ورته ویل کېږي. دا داسې منرالونه دي ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې په غذایي سیستم کې ورته ضرورت لرو. کمښت یې ځینې ناروغۍ رامنځته کوي دغو. مثلا که آیرن کم سي نو آیرن ډیفیشنسي انیمیا، مثلا که کلشیم کم سي هایپوکلشیمیا، او که چېرته مثلا فاسفورس کم سي هایپوفاسفیټیمیا. دا به د خیر په خپل ځای کې هر یو ځان ذاته وایي. صحیح ده. مثلا زینک کم سي چې هغه بیا د خلکو وریښتانو مثلا ناروغیو باندې اخته کېږي. کپر په همدې ترتیب سره نور هم هماغه تقریبا ایودین چې کم سي بیا ګایټر یا هم جاغور. دا هر یو ډېر مهم دي که یا او دا هم ګوري په انوایرمنټل پیتالوژي کې راځي. صحیح. د منرالونو کمیدل او زیاتېدل دواړه چې ناروغۍ رامنځته کوي په کوم پیتالوژي کې راځي؟ ځکه موږ دا له انوایرمنټ څخه اخلو دا شیان. د دغو زیات سارس په کوم ځای کې ده؟ انوایرمنټ کې شته. په مختلفو میوه‌جاتو کې دغه شته، په مختلفو غذایي موادو کې شته چې موږ تاسې به یې هر یو بیا د خیره ځان ته ذاته وایي. صحیح. د غذایي رژیم یا هم د تغذیې یا د نیوټریشن اومه برخه چې ده هغه اوبه تشکیلوي. اوبه موږ تاسې پوهېږو چې یو حیاتي مالیکول ده او موږ تاسې ورته ضرورت لرو په بدن. صحیح. اوبه چې په نارمل ډول سره له چیش څخه جوړ شوي دي؟ له هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ شوي دي. یعنې H2O دي. H2O. خسته خو نه سواست؟ څنګه وایو نفر و نوی کیمیا شروع کړي بیا یې وایي کور ته راغلی وایي مور ته وایي یو ګیلاس واټر خوراک. هغه بې سواده ښځه بېچاره سر نه ده خلاص. وایي څه شی غواړې زوی؟ وایي یو ګیلاس H2O. وایي هغه بیا ورته وایي سر مې خلاص نه شو زوی سم وایي څه شی غواړې؟ وایي دی ورته وایي چې مور یې ما فکر کاوه چې ته په انګلیسي کې زه په کیمیا کې هم صفر یې. کیمیا کې وایي بېخي صفر. نو په هر صورت H2O یا واټر یا اوبو یو حیاتي مالیکول ده چې موږ تاسې په ژوند کې ورته ډېر ضرورت لرو. صحیح. موږ تاسې د بدن اکثریته برخه تقریبا 80% تقریبا د انسان د بدن د چیش څخه جوړ شوي ده او 40% یې ممکن جامد وي. صحیح. ځینې برخونه شته پکې جامد مواد وي. اوبو ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې اخلو صحیح ده هغه دومره اندازه اوبه باید واخلو څونه چې بېرته له بدن څخه اطراح کوو. تقریبا له مختلفو لارو څخه موږ تاسې اوبه اطراح کوو د بدن څخه، مثلا په غایطه موادو کې، په یورین یا ادرار کې. صحیح ده. او یا هم موږ تاسې کوشش کوو چې مثلا په له دغه هغه ریسارچ اخلو د دې ترڅنګ په خولو کې موږ تاسې د بدن څخه ازادېږي نه په مختلفو نورو طریقو سره هم موږ تاسې د بدن څخه اوبه ازادېږي. اوبه چې څومره زموږ تاسې د بدن څخه ازادېږي هغونه اندازه اوبه باید بېرته واخلو پرې کړو تر څو زموږ تاسې بدن چې ده هغه خپل نارمل فنکشن په نارمله توګه سره وجود ترسره کړي. اوبه نه یوازې دا چې د وینې په پلازما کې شته بلکې په مختلفو مایعاتو کې د بدن شته. لکه مثلا موږ تاسې پوهېږو په خاصه توګه سره یو په وینه کې وجود لري نه د اوبو خپله اندازه تقریبا 55% پلازما ده د وینې نه او 45% یې جامد همدغسې کوي که نه؟ 55 دغه دی اوبه دي او 15 شمعیه ده جامد یا تر اوبو دا په ترتیب لا ډېره وه فکر کوم. یا استاد دغه 15 بل ډاکټر صاحبانو د باډي کیوټیانو کې لکه مثلا پیریکارډیل فلویډ چې ده یا مثلا پیروټونیل فلویډ دي یا مثلا پیروټونیل فلویډ دي یا هم پیلورل فلویډ دي یا سیف ده مختلف. او دا چې دي ډاکټر صاحبانو ټول د چیش په نامه یادېږي دې ته دغه مایعات چې اکثریت برخه یې هم اوبه جوړوي هغه د چیش موږ تاسې ورته وایي ECF اکسټرا سیلولر فلویډ. او یو هغه مایع برخه ده چې په حجراتو کې دننه د هغو ته موږ څه شی وایي ICF انټرا سیلولر فلویډ. دواړه په حجراتو کې دننه او د حجراتو څخه د باندې مایعات څه دي اکثریت برخه یې څه جوړوي؟ اوبه جوړوي. اوبه ډېر حیاتي دي. اوبه باید خپل نارمل رینج باندې په هر ځای کې وجود ولري. که چېرته اوبه په یوه ساحه کې زیاتېږي هغه له ځانه سره هایدروستیټیک پرشر اضافه کوي او په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو هغه ساحه پړسېږي. نو د اوبو زیاتوالی ته څه شی ویل کېږي؟ اوور هایډریشن. یعنې که اوبه زیاتېږي دې ته څه شی وایي؟ اوور هایډریشن. که اوبه کمیږي دې ته بیا څه شی وایي؟ ډیهایډریشن. آفرین. ډیهایډریشن د اوبو کمېدل ته وایي. اوور هایډریشن ضعف کېدلو ته وایي. تقریبا د موږ تاسې د بدن نارمل ضرورت د اوبو څونه ده دغه کیلو کالوري انرژي مه هېروئ. صحیح. هغه کیلو کالوري انرژي مه هېروئ.
تقریبا ډاکټر صاحبانو په 1 کیلو کالوري انرژي باندې 1 تر 1.5 ملي لیټر اوبو ته ضرورت لرو البته پر کیجی صحیح ده 1 تر 1.0 څخه نیولې تر 1.0 پر راځي د ډاکټر صاحبي حساب کو تقریبا دغه 1.5 ضرب دی 45 1.5 پر 1 کیلو کالوري تقسیم پښتو کیلو کالوري خیر دا به وروسته ووایو دا به دا د خیر راځي دا به په خپل ځای کې راشي دا تقریبا په 1 کیلو کالوري باندې څومره انرژي ته ضرورت لري 1.5 نه دغه 1.5 پر کیلو کالوري دا باید غلط وموږ تاسو 1.5 صحیح ضرب یې غکی کړه تاسو 1.15 یې کا 1.5 ضرب 1.5 تقریبا ډاکټر صاحب تاسو باید ورځ کې 1.5 لیټر څخه زیات مایعات واخلي خاصه د سره 2 لیټر پورې خاتمن باید واخلي زیات کار څه نه و صحیح ده دونه دا ورته ضرورت لري صحیح ده البته دغه ما ازب کې غلط ومه کې پر کیلو پر کیجی نه ده پر کیلو کالوري باندې ده صحیح ده دغه څه حساب وکړئ صحیح شپار صورت عموما ډاکټر صاحبانو هغه خلک چې بیا ځینې خلک یا ځینې انډیویډوال زیات هغه خلک چې کار ډیر کوي هغه ډیر اوبو ته ضرورت لري هغه چې لږ کار کوي لږ اوبو ته په دوبي کې په ګرمه هوا کې زیات اوبو ته ضرورت شته او په یخ هوا کې لږ اوبو ته پریګننټ وومن زیات اوبو ته ضرورت لري ماشومان زیات اوبو ته ضرورت لري نسبت به کاهلانو ته صحیح اتم شی دی ډاکټر صاحبانو نن ایزنشل نیوټریشن یعنې موږ تاسې غذایي موادو کې ځینې داسې مواد هم شته چې زیات ارزښت نه لري خو بیا هم موجودیت یې ډېر مهم ده لکه مثلا خاصه توګه سره پکټین سیلولوز او مثلا بل شي هیمی سیلولوز پکټین دغه مواد چې دي دغه شي دي ډاکټر صاحبانو دغه البته نن ایزنشل دي چې دا تقریبا اکثریت جذبیږي هم نه په کولمو کې پاتې کېږي خو د کولمو د نارمل فنکشن لپاره خپل د بلک سټور لپاره دا ډیر ضروري دی دا د قبضیت مخنیوي کوي ډاکټر صاحبانو په کولمو کې غایطه مواد په اسانۍ سره حرکت کوي د دوی په موجودیت کې او د دوی موجودیت موږ تاسې د مختلفو ناروغیو څخه ساتي لکه مثلا د کولن کینسر ډایابیټس کورونري ارټري ډیزیز دغه ګوري ریسرچونه شوي دي هغه خلک چې دغه نن ایزنشل نیوټریشن اخلي په غذایي موادو کې په رواجي ډول سره نو هغه خلک له دغه ناروغیو څخه ژغورل کېږي یعنې دغه یې هم مهمه برخه ده صحیح ده نن ایزنشل څه ورته وایي ځکه چې دا جذبیږي نه دا اکثریت په کولمو کې دننه پاتې کېږي صحیح pathogenesis of deficiency disease. Deficiency disease څه ته وایي یعنې د هغو ناروغیو چې د ځینې موادو د کمښت ناروغي یا د کمبود ناروغي دا موږ تاسې دلته نشو ورکولی چې مثلا څه شي کمبود هر هغه شی چې موږ تاسې مخکې وویل غذایي مواد هر یو چې کم سي هغوی ته موږ تاسې یو ډیفیشنسي ډیزیز وایي مثلا که فرض کړئ تاسې مثلا آیرن نشته نو هغو ته څه وایي آیرن ډیفیشنسي مثلا یو وټامین B1 نشته هغو ته څه وایي وټامین B1 ډیفیشنسي وټامین B2 نشته وټامین B2 ډیفیشنسي یا مثلا فټ نشته یا فټ ډیفیشنسي صحیح پروټین نشته پروټین ډیفیشنسي هر شی چې نشته د هغو ډیفیشنسي ناروغي ورته وایي خو په صورت عموم کې ولې زموږ تاسې بدن د ځینې منرالونو وټامینونو پروټینونو یا د ځینې موادو د کمښت سره ولې مخ کېږي مهمه موضوع ده یعنې میکانیزم یې شوی ده زموږ تاسې په بدن کې چې تغذیوي کمښت رامنځته کېږي یا هم د نیوټریشن ډیفیشنسي سره چې زموږ تاسې بدن مخ کېږي ډاکټر صاحبانو دا عموما پر دوه ډوله وي یو ته یې موږ تاسې لومړنی کمښت وایو بل دوهامي کمښت یا لومړنی پرایمري ډیفیشنسي او سیکنډري ډیفیشنسي پرایمري ډیفیشنسي بیا په خپل وار سره مختلف فکتورونه لري ډاکټر صاحبانو چې هغه موږ تاسې د غذایي رژیم کېدای شي چې مثلا پرایمري څه معنی په غذایي موادو کې موږ کم خورو مثلا زه داسې غذایي مواد خورم په هغو کې آیرن کم دی
دا څه رقم ډیفیشنسي سو پرایمري یا هم زه دا ذکر ژوند کوم چې هلته دغه شیان ماته رسیږي نه لوږه ده قحطي ده هغه شیان په یوه ساحه کې اویلیبل نه دي زه په داسې ساحه کې ژوند کوم ستاسې فکر څه ډاکټر صاحب داسې ساحه کې ژوند کوم چې حالت په اوبو کې یا هم په مالګې کې ایودین نشته دغه نو کوم رقم ډیفیشنسي سو ډاکټر صاحبانو پرایمري دا په پرایمري ډیفیشنسي کې شاملیږي او سیکنډري ډیفیشنسي بیا چېشته وایي ګورې دا خبرې په یاد لري دا خبره بیا تکرارو پرایمري یعنې عموما موږ تاسې له دوه ډوله ډیفیشنسي سره مخ کېږو یا د کمښت دي غذایي موادو سره یا د تغذیې له کمښت سره یو پرایمري ده دا معنی چې هغه شی وجود نه لري چې ویې خورې خلاص او سیکنډري بیا چېشته وایي شی وجود لري خو زموږ تاسې تر مربوطه غړي یا تر مربوطه نسج رسیږي نه صحیح ده اسانه ده نه سیکنډري چېشته وایي چې هغه شی وجود لري خو تر یوه ځایه پورې رسیږي نه مختلف داسې فکتورونه شته سیکنډري ډیفیشنسي سره موږ تاسې مخ کوي ډاکټر صاحبانو مثلا ډاکټر صاحبانو هغه فکتورونه به لکه چې مثلا انټرفیر ویت انجکشن موږ تاسې هغه بدن ته داخلولی نه شو هضمي سیستم ته مثلا د خولې سرطان د خولې زخمونه په پیدایشي ډول سره مثلا کلیپ پلیټ یا مثلا د مرۍ اټریزیا د مرۍ کینسر د هر له خولې څخه نیول تر کولمو پورې دغه ټول ډیفیکټونه دا په چیش پر کې انټرفیر کوي او دا په چیش کې خلل رامنځته کوي نس خوړلی په خوړلو کې ستونزه صحیح ده نو دا ډیفیشنسي رامنځته کوي بالاخره که یا یو مربوطه بل چې شی ده ډاکټر صاحبانو یا دا انټرفیر دغه کې ډاکټر صاحبانو بعضې وخت وجود لري چې مثلا ځینې داسې هغه لري ستونزې هم وجود لري ډاکټر صاحبانو چې هغه تر کولمو پورې ورسیږي خو په کولمو کې بیا بالاخره جذبیږي یا د چا هوا نه ورته کېږي لکه انورکسیا په ځینې عصبي ناروغۍ باندې څوک اخته ده یو شی وجود لري خو ته هوا نه دې نه ورته کېږي ډېره مهمه موضوع ده ډاکټر صاحبانو تاسې پوهېږئ د یو چا چې وشي ته ډېره هوا کېږي مطلب یې چې شوي د دې شي هغه ته ډېر ضرورت احساسېږي ګوره د انسان بدن الله جل جلاله عجیبه جوړ کړی ده هر هغه شي ته چې د هوا کېږي مطلب دا ده چې ستا یو ته ضرورت ډېر ده که د سیب ته هوا کېده مطلب ستا آیرن ته ډېر ضرورت ده یا مثلا هر قسم سیب یا قسم میوې ته که د هوا کېده نو مطلب دا ده چې ته یو ته ډېر ضرورت لري په بدن کې دا په یاد لرئ خو هغه خلک چې ځینې عصبي ناروغۍ لري او یا په انورکسیا باندې اخته وي هغه یې معمولا بیا یو شي ته هوا نه کېږي صحیح نو په دې اساس هر شی وجود لري خو دی یې نه خوري نو معلومه خبره ده چې دی له ډیفیشنسي سره مخ کېږي یا یې خوري ډاکټر صاحبانو په کولمو کې جذبېږي ولې نه جذبېږي په کولمو کې مختلفې ناروغۍ دي مثلا مالابزارپشن سندروم مثلا د کولمو کانټینیوس کرونیک ډیاریا یا مثلا مختلف نورې کرون ډیزیز دونه غټ مشکل نه جوړوي ډاکټر صاحب ځکه چې هغه د کولمو یوه برخه دغه کوي مثلا کوي نورې داسې انفیکشس کولایډ بخښش دي انفیکشس انټرایټس صحیح چې ټولو کولمو التهاب وجود ولري مثلا جذبېږي او اکثره په دغو شیانو کې یا مثلا ځینې انزایمونه نه وي په پیدایشي ډول سره یا مثلا هایپر سنسیټیویټي لري او څوک الرجي لري له ځینې غذایي موادو سره نو معلومه خبره ده چې دوی خوړی هغه شی چې وي خوري بس استثاراتو ته پیدا کوي نو طبعا دغه ټول د دې سبب کېږي چې غذایي مواد جذبېږي نه تر هضمي سیسټم هم رسېږي خو یا مثلا د معدې تیزاب نشته لکه اکلورهایدریا مختلفې داسې ناروغۍ دي چې هغه په چیش کې انټرفیر کوي ډاکټر صاحبانو په جذب کې بیا په ابزارپشن کې نو په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې د هغو موادو یا د هغه تغذیې له ډیفیشنسي سره موږ مخ کېږو صحیح ده ښه دغه ما تاسې ته مخکې له مخکې ویل بل ډاکټر صاحبانو چې د انټرفیر ویت یوټیلایزیشن زموږ تاسې بدن ته جذبېږي هم خو هغه بیا په مصرف نه رسېږي مواد شته خو په مصرف نه رسېږي مثلا لکه لیور ډسفنکشن لکه لیور سیروسیس هیپاټایټس صحیح نو سره د دې چې مواد یا تغذیهي مواد یا هر شی چې دی موږ ته چې ضرورت ورته لرو جذب سره په اینه کې میتابولیزم صورت نه نیسي بیا یې هم له کمښت سره مخ کېږو هغه مواد هم شته خو لیکن بیا هم موږ تاسې له کمښت سره مخ کېږو صحیح ده یا هم ملیګننسي ځینې سرطانونه او یا هم هایپوتایرویډیزم موږ تاسې پوهېږو تایراید هارمونونه په میتابولیزم کې ډېر مهم رول لري که تایراید هارمونونه نه میتابولیزم صورت نیسي نه یې نیسي بیا هم موږ تاسې ګورئ د دغو ډیفیشنسیانو سره مخ کېږو صحیح ده څلورم چې د ډاکټر صاحبانو انکریز اکسکریشن اطراح د زیاتوالي ځینې غذایي مواد دي چې موږ تاسې ځکه له کمښت سره مخ کېږو چې له بدن څخه هم ژر اطراح کېږي لکه هغه مندې چې اولادونو ته شیدې ورکوي هغه یې ژر له نیوټریشن ډیفیشنسي سره مخ کېږي یا هم
چې شي لري پرسپریشن څوک وایي چې څه وایي واټ از پرسپریشن اوکې وی ټیل یو پولی یوریا چې څه وایي نو ادرار زیاتوالی څه معنی لکه ډیابیټس ملیټس کوم څه د ډیابیټس انسیپیډس یو ځینور داسې ناروغي دي چې هغه ځان سره معلومه خبره زیات غذایي مواد احترا کوي بل شی د ډاکټر صاحبانو دغه د هایپرتایرویډیزم د فکر کوم دغه چې دا ټول هغه راځي انسپایریشن به ډاکټر صاحبانو زه درته وایم چې زه هم په شک کې ولیدم ځکه انسپایریشن ډېرې معناوې لري چې دلته څه مطلب ده ورڅخه ښه په هر صورت اوبیسټي چاغښت صحیح ده یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو دلته اوس دوې خبرې شوې د نیوټریشنل ډیزیز عموما پر دوه ډوله رامنځته کېږي راڅرګندېږي په ځینو کې موږ تاسې غذایي مواد زیات اخلو زیات ذخیره کېږي په بدن کې او په نتیجه کې اوبیسټي رامنځته او په ځینو کې بیا موږ تاسې لږ اخلو ډېر مصرفوو بالاخره پر څه شي اخته کېږو په ډنګرېدو باندې یا هم سوی تغذیه باندې یعنی پر دوه ډوله ده دغه چې دا مال نیوټریشن دی ته وایي نه مال نیوټریشن عموما د تغذیه ګډوډي ته شی وایي مال نیوټریشن مال نیوټریشن پر دوه ډوله ده ډاکټر صاحبانو پر څو ډوله ده مال نیوټریشن دا په یاد لرئ پر دوه ډوله ده یو اوور نیوټریشن ده یو انډر نیوټریشن ده صحیح مال نیوټریشن پر څو ډوله ده ډاکټر صاحبانو مال نیوټریشن پر دوه ډوله ده یو د ډاکټر صاحبانو هغه انډر نیوټریشن ده صحیح ده انډر نیوټریشن او بل اوور نیوټریشن په اوور نیوټریشن کې تر ټولو ښه مثال ده ډاکټر صاحبانو لکه اوبیسټي او په انډر نیوټریشن کې د ډاکټر صاحبانو تر ټولو ښه مثال ده لکه مثلا کچیکسیا لکه مثلا مرسموس لکه مثلا کواشیرکور مختلفې داسې ناروغۍ هغه چې انسان سره کوي انډر نیوټریشن خو په هر صورت څوک اوور نیوټریشن دي او څوک انډر نیوټریشن دي صحیح دا خبره بیا درته تکراروم چې موږ تاسې دومره غذایي مواد د ورځې خورو اډلټ څومره چې ورته ضرورت لرو که ډېر وخورو لږ مصرف کړو نو په نتیجه کې به څه رامنځته سي اوبیسټي او که چېرته داسې وي چې مثلا ډېر مصرف کړو لږ وخورو نو بیا به بالاخره موږ تاسې ډنګر سو وزن به د لاسه ورکړو صحیح ده دا اوس په څه شي اندازه کېږي چې یو انسان چاغ ده او که ډنګر دی د دې لپاره موږ تاسې یو فارموله لرو ډاکټر صاحبانو د دې لپاره چې موږ تاسې خپل ځانونه اندازه کړو چې چاغان یو که ډنګران یو نو یوه فارموله لرو ډاکټر صاحبانو چې هغه ته موږ څه وایي بي ام آی نه هغه بیسل میټابولیک ریټ نه ده هغه بیمار و باډي ماس انډیکس صحیح ده ما څه دې هېر کړو بي ام آی بي څه معنا باډي ام ماس که یعنې کتله او آی انډیکس صحیح بی ام آی مساوي کېږي ډاکټر صاحبانو بی ام آی بی ام آی مساوي کېږي البته وزن ویټ پر کېجي په کېجي په کیلوګرام پر څه شي هایټ سکویر صحیح ده وزن پر کېجي پر هایټ سکویر یعنی د بدن وزن په کیلوګرام تقسیم په د بدن په سطحه باندې د بدن سطحه صحیح ده سطحه څونه ده ټوله سطحه دا خو ځکه مربع دا سکویر څه معنا عموما وزن پر کېجي او هغه باید پر څه شي باندې وښودل شي هایټ باید پر څه شي باندې وښودل شي ډاکټر صاحبانو پر متر مربع صحیح متر مربع سانتي متر مربع نه ده ګورئ ډاکټر صاحبانو ملي متر مربع نه ده متر مربع صحیح سو تاسې راځئ چې اوس یو د چا بي ام آی معلوم کړو بي ام آی تیار اخترګل په لاس راغلی ده صحیح ده د اخترګل بي ام آی مساوي کېږي 4 اتیا د ده وزن ده 4 اتیا کېږي تقسیم پر څه شي پر متر مربع څونه جګواله لري هایټ څونه ده سلوالیا سم یا بیا سمې چک یو سل اتیا ده تقریبا یو سل 15 اتیا ده تقریبا ته به چک کې که زه ما به لږ جګ وي نه یو سل 15 یا زه یم
یو سل اتیا ده تقریبا یو سل اتیا نو یو سل اتیا څو راځي 1.8 راځي نه 1.8 سانتي متر څو راځي 1.8 متر نو 1.8 متر مربع به يكون 1.8 ضرب 1.8 دا ضرب کړه څو 1.8 ضرب 1.8 درې اشاریه څلرویشت نو اوس تاسو راځي دا څلور اتیا تقسیم پر درې اشاریه څلرویشت کو نو مساوي کیږي څو سره ډاکټر صاحبان تقسیم پر درې اشاریه څلرویشت دا یې 15.2 د دې بیمه راغی افرین دی وایي دا لوړ ده ولې دی وایي چې دا لوړ ده دی ځکه وایي چې په نارمل حالت کې ګوري بیمه په هر وخت کې یو نارمل رینج لري دا رینج یې څو ده د اتلس څخه د بیمه نارمل رینج څو ده ډاکټر صاحبان اتلس څلرویشت پورې ده افرین نو دی ډاکټر صاحب چې دا مخ ته لوړ روان ده عموما دی چاغ نه ده خو وزن یې ډېر ده یو چاغواله د ډاکټر یعنی یو اوبیسټي وي یو اوور ویټ وي بیا نه 15 څخه ډاکټر صاحبانو تر دې شو پورې چې راځي تقریبا دغه اوور ویټ راځي اوبیسټي خپل ناروغي د پیاز لري مطلقه ناروغي او که چیرته تر دې اضافه کېږي هغه اوبیسټي ده صحیح ده کله دې شو تر 15 شو پسې هغه بیا مالیګننت اوبیسټي ده ډاکټر صاحبانو هغه تر یو څه خطرناک صحیح ده نور هم خطرناک او که چیرته تاتنس اوس کمیږي هغه نه بیا څه ده انډر ویټ د ډاکټر صاحب ته په یاد یې ستاسو د ډاکټر صاحبي بي ام آی راځي مطالعه کو د ډاکټر صاحبي بي ام آی مساوي کېږي ډاکټر صاحبانو 45 کی جی تقسیم په هایټ سکوير ستا هایټ سکوير څومره ډاکټر صاحب ستاسو سکوير پرېږ دی هایټ څومره ده څومره یو سل شپږ پنځوس اوه پنځوس په یو سانتي نور ستا لیاس یو اشاریه اوه پنځوس سکوير یعنی یو اشاریه اوه پنځوس ضرب یو اشاریه اوه پنځوس منیجر صاحب وکړه دا کار څو راځي 2.8 اوس 45 تقسیم پر 2.8 څو راځي ډاکټر صاحب؟ تلس اشاریه نویشت ډاکټر صاحب تاسو چې یاست تاسو بي ام آی چې ده هغه بي ام آی دی ډاکټر صاحبي چې ده هغه 18.9 نو مطلب دا ده چې دا تقریبا ګوره عجیبه نه ده دی په اپر لیمټ کې ده او دا په لاور لیمټ کې ده دی په اخري حد کې ده لوړ حد دا په کښته حد کې ده ته که ډاکټر صاحب لږ ځان سره وشړی ته انډر ویټ او دلته ستا یو بل بخت کار کړی دی ستا وده جګواله ډېر نه دي که ته لږ هم جګه وایي دا د ستا دپاره ته انډر ویټ وي یعنې که ته یو سل اویا یو سل شپېته هم وایي دا تر تا نو دا مطلب څه شی دی ډاکټر صاحبانو چې دا زموږ تاسې د بدن کتله په ټول بدن باندې ویشل کېږي او په نتیجه کې یو انډکس رامنځته کوي دغه انډکس ثابت ده چې دغه باید 18 او دی 24 په منځ کې یا 25 په منځ کې صحیح ده تر 25 باید کښته وي که 25 ته وراوړي هغه اوور ویټ صحیح نو دلته اوس موږ تاسې څه شی زده کړو موږ تاسې دا زده کړو چې کوم کسان چاغ دي کوم ډنګر دي هغه چې بي ام آی تر 18 کښته ده هغه ډنګر دي او هغه چې تر 18 لوړ دي هغه بخښش تر 25 چې لوړ دي هغه څه شي دي هغه چاغ دي صحیح چاغ دي اوس ډاکټر صاحبانو نو موږ تاسې اوبیسټي داسې تعریفولی سو هغه کسان چې د هغوی بي ام آی تر 25 زیاتېږي هغه اوور ویټ دي او هغه چې تر 10 پورې رسېږي هغه څه شي تر 10 لوړېږي هغه اوبیس کسان دي هغه چاغ کسان دي چاغښت څه معنا لري چاغښت دا معنا چې دغو خلکو په خپل بدن کې ډېره انرژي ذخیره کړې ده او دغه انرژي د شحمیاتو په ډول سره وي دا په یاد لرئ ګورئ چاغښت هغه کسان د اوبیسټي هغه چا ته استعمالیږي اوبیسټي چې د هغو د بدن شحمیات تر پروټینو زیات سي زیاته برخه یې شحمیات وي
ان د شحمیاتو تجمع ته اوبیسټي وایي دا په یاد لري د پروټینونو کنه تاسو فکر کړی دی ځینې غټ خلک دي خپل بدن یې جوړ کړی دی او بیا ګورې 100 کیلو به یو 100 کیلو به خو لیکن شحمیات په بدن کې نه پروټینونه به یې غړا کسبانو اوبیس کسان نه دي هغه اوبیسټي نه دي یو خپل پیګر ښه جوړ کړی دی خو اکثره برخه پروټینونه دي دا په یاد لري خو هغه کسان چې شحمیات په بدن کې زیات تجمع کړي ده هغه ته موږ څه وایو اوبیز شحمیات خپل بدن تقریبا تر نارمل اندازې 100% ممکن زیات شحمیات جمع شوي دي دغه کسان شحمیات ولې زیات جمع کیږي په دغه باندې څه خبرې کوو او بالاخره اوبیسټي څنګه رامنځته کوي صحیح اوبیسټي مستقیما متناسب ده چې سره شحمیات سره شحمیات چې زموږ تاسو بدن کې زیاتېږي اوبیسټي رامنځته کیږي صحیح اوبیسټي سره رامنځته شي ډاکټر صاحبانو تاسو فرض کړئ چې دا د اخترګل نسته صحیح اخترګل نسه ده دا دای فرض کړئ چې د ډاکټر صاحبانو دا د اومنټم یو ټوټه ده دی چې شحمیات اخلي یا غذایي مواد اخلي اکثریت یې بیرته شحمیاتو ته ورشته انسیکورټیا دی لري صحیح ده ټرایګلایسراید کولېسترول لیولونیک اسید لکه مخکې چې موږ تاسو ویل شولونیک اسید مختلفو طریقو سره شحمیات حجرات لري کنیکټیو شحمیات په کومه انسان کې راځي کنیکټیو ټیشو د کنیکټیو ټیشو یو رقم حجرات په دغه کې چې مثلا هغه دوه رقمه هغه داسې حجرات دي د شحمي اډیپوسایټ ډاکټر صاحبانو یا اډیپوپلاست چې په اول کې دا د حجرې ویش وړتیا لري که نو دلته ډاکټر صاحب چې مثلا شحمیات راځي دا شحمیات ممکن ټول له څه څخه ډک وي له شحمیاتو څخه ډک وي د شحمي حجرات شحمیات په دې کې ذخیره کېږي دا چې ولې میکانیزم وروسته درته وایم بالاخره چې دغه شحمیات د نسج ټول له شحمیاتو څخه ډک نور حجرات نشته چې هلته شحمیات پکې ځای شي نو څه کار کېږي حجروي ویشونه ترسره کېږي د دې د سټیم حجرات یې حجروي ویشونه ترسره کوي نوي اډیپوسایټ جوړوي او هغه هم بالاخره له څه څخه ډک کېږي له شحمیاتو څخه دا شحمیات مثلا که دغه یو اډیپوسایټ راواخلو اول یې د هسته پر منځ کې وي او ډېر زیات ډاکټر صاحبانو مولټي لیکیولر وي دا معنا چې ډېر زیات کوچني کوچني څاڅکي پکې وي د وخت په تېرېدلو سره بالاخره دغه هسته یو طرف ته ټیله کوي او ټول له یو غټ څاڅکي څخه ډکېږي چې دې ته بیا موږ ته څه وایي یونیلیکیولر اډیپوسایټ صحیح ولې ځکه اډیپوسایټ داسې اخوځې لري شاوخوا په حجروي غشا کې چې د هغو هغه معمولا هغه اخوځې له شحمي اسیډونو سره په خاصه توګه سره لیپوپروټین سره ډاکټر صاحبانو یوځای کېږي لکه LDL HDL VLD دا موږ چې وایي دې ټولو ته کایلو مایکران دا لیپوپروټینونه دي نه دا د یو لپاره لیپوپروټینونو لپاره اخوځې لري نو کله چې هغه راځي له شحمي حجرې سره یوځای کېږي هغه ځان ته ورداخلوي خلاص له هغې خوا چې راځي او دا یو اکټیو ترانسپورټ وي ډاکټر صاحبانو دا ډیفیوژن نه وي اکثره صحیح ځکه چې په منځ کې الریډي نور شحمیات هم شته او نور هم پسې ورتخته کېږي اکټیو ترانسپورټ انرژي مصرفوي درته ګورم بالاخره شحمیات سره کم کېږي ورداخلېږي حجرات دننه او په حجراتو کې دننه ذخیره کېږي دا کار په خپل سر نه کېږي ډاکټر صاحبانو د شحمي حجراتو کې د شحمیاتو دپاره مختلف هارمونونه دي چې هغه ورته لبیک وایي چې دا باید داخل شي اول دا خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو چې مثلا انسولین ده عموما ریماډیلیشن د دغو ریسپټرونو کې مرسته کوي دا مستقیما د انسولین په موجودیت کې ورداخلي شي صحیح دغه ریسپټرونه چې دي دا لیپټ ریسپټرز صحیح ده دا د شیش په واسطه باندې تنبیه کېږي مستقیم د یو د انسولین نور فکتورونه هم شته چې مستقیما دغه ریسپټرونه تنبیه کوي نو همدغه وجه وي چې کله انسولین نه وي یعنې هغه خلک چې په ډیابیټس باندې اخته وي هغه یې معمولا هایپرلیپیډیمیا هم ولري که نه هایپرګلیسیمیا نه وي په هغو کې چې وي په وینه کې د شحمیاتو د شحمي اسیډونو سویه هم لوړېږي چې هغو ته بیا موږ څه وایي هایپرلیپیډیمیا د وینه کې شحمیات په مختلفو طریقو سره ګرځي خو عموما په وینه کې چې ګرځي ډاکټر صاحبانو دا باطمن یو له لیپوپروټین سره یو ځای لکه کوم 15 ډوله لیپوپروټینونه دي LDL VLDL HDL کایلو مایکران صحیح ده VLDL صحیح ده 15 ډوله دي دا تقریبا په دغو کې دغه HDL ښه دي دا حجراتو ته دننه دا تخته کوي LDL او VLDL یې خطرناکه دي صحیح بل موږ تاسې پوهېږو چې دغه بیا اکثره له ځانه سره شحمي اسیډونه پر سره کم لري د ټرایګلایسراید په ډول سره
او یا هم د کولیسټرول په ډول سره پکې په دغو کې حرکت کوي په وینه کې نارمل اندازه لري د کولیسټرول لپاره نارمل اندازه باید تر 200 کم وي 1.5 تر 200 تقریبا که تر دې زیاتېږي هغو ته چې وایي هایپرلیپیډیمیا وایي او ټرایګلیسراید هم باید تر 200 کم وي تر 1.5 که چېرته تر 200 زیاتېږي هغوی ته چې وایي هایپرلیپیډیمیا دواړه ته په مجموع کې ورته ډیسلیپیډیمیا هم ویلی شي کله چې د چا د وینې د شامیاتو اندازه زیاتېږي صحیح ده ډاکټر صاحبانو ښه اوس راځم ایتیالوجي ته ولې ځینې کسان چاغېږي ډېر علتونه شته ټولګله دا په یاد لرو ښه یو هغه د ډاکټر صاحبانو inadequate pushing of oneself away from dining table له دسترخوانه څخه په سخته نشي ولاړ په اسانه نشي ولاړېدی اوس مثلا وسړی موړ شو نو څه معنی چې پسې ناست یاست خوند پسې ویي نه دسترخوانه څخه څوک ځان نشي راټولولی یاره ته ورځ دسترخوان ورسوی نه دی بیا په کونج کې ناست تر څو دسترخوان ټولېږي دی خوند ویي دا کسان به چاغېږي که به ډنګرېږي دا به چاغېږي نه دوهم insufficient pushing of oneself out of the chair leading to inactivity and lifestyle بعضې کسان دي بیا لټان دي کار ته ورځ په چوکۍ کې پروت دا غټ کار به دې دا یې په میز باندې به پښې راواړوي بس ټول به ګوري نه چې مثلا دا څنګه له غوڅۍ سره ووځي هغه بیک یې هم له هغه ورسره اخلي خصوصا خلک چې دفترونو کې کار اخلي کارګر موټر ته وکړي موټر کې ناست تر کوره ځي فزیکي فعالیت نه ښي د ځان څخه خوري ډېر فزیکي فعالیت یې لږ وي کار یې ټیبل او چوکۍ سره وي دا کسان به چاغېږي که به ډنګرېږي ما تاسو ته متوجه سه صحیح ده کورتۍ څه کپ سرحد کې یې صحیح ده ورته متوجه یې چې ښه اوس ګرځې نو بل جنټیکل پرډسپوزیشن بعضې کسان بیا دغه یو هم لا نه کوي خو لیکن بیا هم هغه دی خپله درته وایي یاره چې شړومبې لا خورم په چاغېږم اوبه وایي په اوبه باندې لا چاغېږم دی په جنټیکي ډول سره داسې جوړ وي چې بیمار یې خراب وي چې هر شی خوري ټول جذبېږي لږ که مصرف کړي نو ټول ذخیره کېږي صحیح تاسو فکر کړی ځینې کسان دي په پیدایشي ډول سره ټوله کورنۍ یې پنډوسک هغه نه تاسې لیدلي ټول چا هغه بیا جنټیکل پرډسپوزیشن لري دا کسان څلورم وجه چې شی دی چې هغه ډاکټر صاحبانو هغه غذایي مواد چې په خپل ترکیب کې زیات کاربوهایدریت فټ لري او پروټینونه یې پکې کم وي او همدارنګه ویجیټیبل او میوه‌جات کم وي غذایي موادو کې باید میوه‌جاتو ته زیات ځای ورکړل شي او ویجیټیبل ته زیات ځای ورکړل پروټینونو ته فټ او کاربوهایدریت مو چې هغه یې لنډه ده صحیح دا په یاد لرئ یا قندونه او شحمیات چې کله په غذایي موادو کې ډېر زیات وي هغه سړی چاغوي بل secondary obesity may result following a number of underlying disease بعضې خلک بیچارهګان په ځینې ناروغیو اخته وي او هغه بالاخره دی په هغه باندې چاغش باندې اخته کوي مثلا لکه هایپوتایرویډیزم هغه کسان چې تایرویډ هورمونونه یې کم وي هغه چاغېږي ګورئ کوشن سینډروم هغه کسان چې کوشن سینډروم لري دا به د خیر ستاسو ته وایم او بل ډاکټر صاحبانو څه شی ته ویل کېږي انسولینوما هغه چې انسولینوما لري انسولینوما دغسې کینسرونه دي چې هغه انسولین زیات افرازوي نو په نتیجه کې بیا بالاخره دی پر چیږي باندې اخته کېږي اوبیسټي او همدارنګه ځینې سایکاټریک ناروغیانې هم سړی چاغوي د لیونیان هم په ځان نه پوهېږي پسې خوري مړي یې دل نه لري صحیح هغه هم سړی چاغوي نو دغه پنځه هغه عمده فکتورونه یا سببونه د چاغښت دي که څوک غواړي چې چاغ نه شي دغه فکتورونه ته متوجه شي فزیکل اکسرشن زیات کړي غذایي موادو کې کاربوهایدریت او شحمیات کم کړي ته مو متوجه کېږي ته برعکس ته موږ برعکس کار کوو صحیح موږ ته صحیح کله موږ سره چې په کار کوو چې وزن پورته شي 550 ورسېږي 500 او بل چې ده دسترخوان څخه ځان ټولوي او بل خبره بل څه کوي اکسرشن فزیکي فعالیت ډېر کوي باور لرم چې موږ تاسو بیا نه چاغېږو او یعنی اقلا کله یو جیم ورزش خو نو دغه اکسرشن فزیکي فعالیت دی یاره بایسکل چلول فوټبال ولیبال کرکټ هر شی چې کوي مقصد ورزش خپله سړی تختی پروټینونه دي ګورئ نه پروټین چې نه ورسره خوري هغه چې هغه ښکلې ده خو اول ما خبرې کوم هغه خو ښکلا یاره دی همدا هلته خو شحمیات نه ډېرېږي هغه پروټینونه ته ډېره یې بدن پروټینونو زیاتوالی کله چې هغه شته یاره هغه اوبیسټي نه ده زه خپله استاده 15 کاله کېږي زه به اندام کوم 15 کاله کېږي اوس هم راس له ما سره بډي فګر وکړه استاده هېڅ بدن نه دی جوړ کړی چې ټول 15 کاله ولا ډېر وخت ما 2 کاله پرله پسې کړی دی یو وخت چې خو لیکن اندام یې جوړ کړی و او تر اوسه پورې هغسې یم ځکه چې تعقیبوم یې هم نه خو
کوشش کوم چې فزیکي فعالیت زیات کړم او دا اوس باور وکړئ چې د تاسو سره یو څه زم لړ سوی یم ځکه چې وخت پیدا کړم سلایډ جوړوم صحیح پردار استاد پردار شاشه نه سیل سلایډ جوړوم دلته تاسو ته شپان صورت ډاکټر صاحبانو پیتوجینیس ته راځم میکانیزم ته یعنی میکانیزم څه معنا اډیپوز ټیشو ولې زیاتېږي مخکې د دې چې میکانیزم ته راسم یو څه نور جنرال اسپیکټ باندې خبرې کوم دا شحمیات په کوم ځای کې زیات تجمع کوي ډاکټر صاحبانو اول مومنټم کې له یو څخه بغیر په لیور کې ډاکټر صاحب په پښتورګو چاپیر د زړه چاپیر سکیلیټل مسل کې او سب کیوټانس اډیپوز ټیشو په دغه ځایونو کې شحمیات زیات خلک چې چاغېږي که ښځې دي که نر دي پر درې قسمه دي چې هغواله پر څو قسمه دي دا په یاد لرئ دا به سبا تاسو یو ځای پریزنټیشن ورکوئ په اوبیسټي باندې ګورئ صحیح هر ډاکټر باید یو ځای ځینې پریزنټیشنونه ورکړي په اوبیسټي باندې تاسو پریزنټیشن ورکوئ چې هغه ډاکټر صاحبانو پر څو ډوله ده پر درې ډوله ده البته د اناټومیک جوړښت په اساس یو چې د ډاکټر صاحبانو پیر شیپ ده بل ایپل شیپ ده بل بیرل شیپ ده بیرل شیپ ده یو پیر شیپ ده او بل چې ده ایپل شیپ ده پیر شیپ څه معنا ډاکټر صاحبانو پیر شیپ دا معنا چې عموما دا چې هغه په ښځو کې ډېر زیات وي یو دغه صاحب پنډې وي صحیح ده لکه ورونونه د نس دغه ځایونه او اوږې نرۍ وي پښې هم نرۍ وي صحیح ده دې ته څه وایي دې ته پیر شیپ وایي پیر شیپ چې هغه شته چې دا پښې داسې وګورئ صحیح ای دا څه دي فرض کړئ دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو پیر شیپ بل څه شی دی ډاکټر صاحبانو ایپل شیپ ایپل شیپ دا څه معنا چې سړی هغه غوندې وي بیا په دا په نارینهو کې بیا اکثره وخت د سیب رقمې دي هغوی بیا اوږې پنډې وي او ښکته نری وي صحیح ده دې ته څه وایي ایپل شیپ بل ډاکټر صاحبانو بیرل شیپ بیرل شیپ څه معنا سره تر پایه یو بیلر غوندې شی وي دا تاواني واړه تاواني ټوله تاواني چې دغه اوبیسټي ده صحیح دغه د چاغښت ډولونه دي خو خبره دا ده ډاکټر صاحبانو پیتوجینیسیس سره کم ده ولې په اډیپوز حجراتو کې په ځینې ځایونو کې شحمیات ترسب کوي او تا مخکې شحمیات نه اوس ترسب کې کوي دلته دوه خبرې دي دلته اصلي د شحمي حجراتو هایپرپلازیا او هایپرترافي رامنځته کېږي هایپرپلازیا پېژنئ د حجراتو تعداد زیاتوالی او هایپرتروفي هم پېژنئ هایپرتروفي ولې رامنځته کېږي ځکه چې حجرات یې غټ غټ شي ولې غټ غټ شي ځکه مابینونه یې ټوله شحمیاتو څخه ډک خبره دا ده په کوم میکانیزم سره شحمیات ورننوځي مختلف داسې فکتورونه شته زموږ داسې بدن کې چې مرسته کوي له شحمیاتو سره تر څو حجراتو ته دننه زیات داخل شي البته په شحمي حجراتو کې او هلته پکې ځای پر ځای شي صحیح ده ځینې ډاکټر صاحبانو انډوکراین ریګولیټري مالیکولز دي ډاکټر صاحبانو چې په عموما د شحمي حجراتو څخه بیا هم د هغوی شاوخوا حجراتو څخه ازادېږي مثلا ریګولیټري هارمون په خاص توګه سره مثلا لکه لیپټین صحیح ده سایټوکین لکه ټیومر نیکروټینګ فکتور الفا او یا هم انټرلوکین 6 انسولین ډاکټر صاحبانو انسولین سنسټیو ریګولیټري ایجنټس لکه مثلا اډیپونیکټین او یا هم ريزيستين او ار بي بي 4 یا پروتومبیټیک فکتور لکه مثلا پلازمینوجن اکټیویټر انهبیټر یا هم بلډ پریشر ریګولیټر ایجنټس لکه مثلا انجیوټنسینوجن دا ټول ډاکټر صاحبانو داسې فکتورونه دي چې مرسته کوي له شحمیاتو سره تر څو بالاخره ولاړ سي شحمي حجراتو ته داخل سي دغه فکتورونه څه رقم په کوم میکانیزم سره ډاکټر صاحبانو ریماډیلیشن دی د بل سیپټرونو صحیح ده ځینې شحمیات د دې وړ ګرځي چې هغه له چیش سره یو ځای شي ډاکټر صاحبانو له زیات پروټینونو سره یو ځای شي لیپوپروټینونو څخه جوړ شي ځینې فکتورونه بیا بالاخره په دې هغه ریماډیلیشن د ریسپټرونو سره مرسته کوي تر څو زیات شحمیات ځان ته داخل کړي او دغه ټول بالاخره د چیش سبب کېږي د شحمي نسج د هایپرترافي او هایپرپلازیا په نتیجه کې به یو شحمي ماس جوړ کړي ځینې وخت دا شحمیات ډاکټر صاحبانو په کینسرونو هم اخته کېږي میوټیشن پکې رامنځته کېږي او یو سرطان ورڅخه رامنځته کېږي چې هغه سرطان ته موږ څه وایو لیپوما ما تاسو ته ویلي لیپوما په یاد مې دي
لیپوما لیپوما بیا ډاکټر صاحبانو له نارمل لیپټ سره فرق لري. لیپوما دا معنی چې شحمي کتلې دي موږ تاسو بدن کې رامنځته شي. صحیح؟ لکه تاسو فکر کړی د لیپوما ځینې کسان لري بدن کې دونه غټ غټ مرغړي رغړي په مختلفو ځایونو کې لاسونو سب کیوټانس ټیشو کې عموما ډېر زیات دغه لیپوما رامنځته کېږي. هغه ګورې دغه اوبیسټي پسې یعنې هغه اوبیسټي نه ده، هغه بیا خپله ملیګنسي ده. دا په یاد لرئ. صحیح ده؟ ښه په صورت او دا یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې دغه کوم ما تاسو ته کومې نظریې وړاندې کړې دغه چې کار ورباندې شوی دی ډېر، خو بیا هم تر دا هر سربیره اګزکټ میکانیزم سم صحیح کلیر شوی نه ده تر اوسه پورې. دا یو خبره په یاد لرئ. صحیح؟ اګزکټ میکانیزم تر اوسه پورې کلیر شوی نه دی. خو جینیټیکي منشا لپاره خلکو ډېر کار کړی دی او ډېر زیات ثبوتونه یې لاسته راوړي دي. مثلا که ټوینس ته راسو، یو ورور که دوه غبرګولي ورور وي مونوزایګوټ ټوینس وي، که یو چاغېږي بل یې هم چاغېږي، که یو ډنګرېږي بل یې هم ډنګرېږي. نو موږ تاسو ته دا راپورته کوي چې اکثره کسان چې دي په جینیټیکي ډول سره چاغېږي او یا هم په بل عبارت چاغښت ته جینیټیکي فکتورونه ډېر زیات لمن وهي تر څو چاغښت رامنځته شي او یا هم یو انسان چاغ شي. صحیح ده؟ ویډیو سټاپ کړه تاسو